خپله په موټر کې سره سپور وم، زموږ قافله روانه وله، د شا خوا د پلیسو موټر راپسې را چابک سو، یعنې ون ویخ را پرځې مو که مخ ته یې را واچاوئ یو دم چې زموږ موټر بې کابوس ولاړی په درخت کې ولګېدی. په دغه حال کې په دغه حال کې سټیټ فایرینګ زموږ پر موټر شروع سولو. چا وکړي؟ پولیس وکړي، د ایس ایچ او دا سیندۍ د ایس ایچ او ولو دا سپایان ګرده په لڅ مخ په پټ مخ لا نه و. سټیټ فایرینګ یې وکړي، نو ځکه د فایرینګ دلته زموږ ملګري هم ډېر راورسېدو. مشر دا وویل چې مه هېڅ مه کوئ، بس برته ووتو پر بایپاس باندې. مشر مې برته راوستی د پرلط خواته، نو مشر انشاءالله محفوظه دی. ټول ملګري څه پیغام لرئ؟ پیغام دا دی د چمن ولس ته 15 ورځې کېږي موږ خوارۍ کښلې دي. دا خلک اوس یو بدنامي پېښوي، دا میډیا هم د دوی په لاس کې، دا څه د دوی په لاس کې دي. زه ټولو ښاریانو ته خواست کوم چې یوه ډبره هم نه وغورځوئ، یو شی هم نه وکړئ، قرار پر خپل ځای کښېنئ، ارام کښېنئ. زما دا خواست دی د پیچم د ذمهواره په توګه چې ټول چمن خلک دي په اشتعال کې نه راځي. دا خلک موږ په اشتعال کې راغوښتل غواړي، ځکه چې یو تاوان یو نقصان وشي چې بیا دنیا ته موږ پېښ کړي. بس ټوله پر امن اوسئ، مشر محفوظه دی. انشاءالله داسې شی نشته. د موټرانو تاوان وشو، ګولۍ پرې واچوئ، د خدای لوی فضل دی چې زموږ ټوله مشران بچاو دي.